تعال دادا دغسې درد وکړو دا نوشابه ده ښه دا نوشابه خوږی که نه دا به نسوار کړو ټولې ډېر ښایسته و شرمېږم ښایسته و جیبو مې د په دې ځمکه باندې داسې راولم تا رښتیا قبوله کړه ویل چې تکړه جګ مې کو په دې ځمکه مې راویستې دغسې اواز یې وکړو واوروره ستا زوی نه دی ما زوی چې دا زه پوهېږم ما زوی ده خو مغه لپاره رشته ما نه پلار چې غوښتي هغه هغه داسې ښودل کېږي هغه توف کېږي دغه شی کېږي دادا نو دا به یې په ځای کشکې رانه خدای پاک تا اخیستی وی بیا ورشم چې پوښتنه ترېنه وکړم نو زه چې تلمه دادا خو تا به ما ته ویلي چې اوس د دې 100 روپو نوشابه راوړم که د دې 100 روپو نسوار راوړم بوټان خو لاړل د بل چا شو زړګیا اوس جړېږه زړګیا اوس جړېږه پردی سپلې دي راته پاتې اوس به څنګه کما څنګه کما نسوار خو به ورته وکړو ښځې وده راجو مورې اخو مړه سوې ده مړي ته زه غږ کوم زه خیر راجو درغلمه ولا چې پلار خو مې ما ته ویلي چې په هلکو دپاره ځای جوړ که یاره راجو که نه تاجو به در سره ګویا شرمېږم نه د پلار نوم دې واخیستو درغلمه نو داسې ته زه چېته ناست وم د خیر درغلمه بدبخته دادا وای بوټانو سره راغلمه او د ما کمقله زویه چې ما درته غږ کو ځان رارسو دا مه وایه ګوره دا راته شی دې وکړو چې شی دې وکړو ځمکه دې جوړه کړه که نه دادا هغه پالکو دپاره مې ځمکه جوړوله هغه ځای چې مې وه ځمکه راته په ژړا شوله هغه خوږه شوله غوسه شوله توبه خدایه پاکه نو دغه شی زمن ولې ورکوې دغه شی هوښیارانو ته تا ته شوی یم پلاره دا جمله دا به نه وایې دلته دې وویلې نور چا څنګه به نه وایې ګوره نن د ما چورت د دې لپاره خرابه ده چې نسوار مې ختم دي لاړ شه نسوار راته راوړه داسې درته راوړم ته اوس ګوره که نه برق غوندې ځم او الیکین غوندې راځم د خیره نه برق غوندې ځم تیارې غوندې راځم آفرین لاړ شه ماما ورته ویلې وې تیارې غوندې رفتار کوه سپي غوندې لاړ شه خو لاړ شه غوږونه مې مه خورځه چې زه کیف نیولی یم د نسوارو ودرې ګوره دغه د 100 نسوار راوړه او د 100 نوشابه چې ورته وایي بوتل کې چې دي هغه راوړه هو ځه ګوره دادا نو ته رښتیا یم چې دادا زه ټول تا ته شوی او ته ټول ما ته شوی خو ما ته دې ونه ویلې چې اوس په دې 100 ګون باندې نوشابه راوړم او که په دې 100 ګون باندې که اوس په دې 100 ګون نوشابه واخلم بیا مې دادا ونه وایي په دې به دې اخیستی وی په دې به دې نسوار اخیستی ډېر ستړی شوم اوس بیا ځم چې دادا نه پوښتنه وکړم وایي دادا خو دادا که نه نو بس څه وکړم نو وای خدایه سر مې له درد نه په چاودېدو ده چې دا نسوار به کله راځي اوف چې دا نسواري نه چې نسوار ورکي لکه ټوله دنیا چې تې ورکوي
ای شکر نسوار خو دې راته راوړه مره کپه واچوه کپه واچوه چې خمار یم نو څه شی واچومه دا وګوره نو زه چې تلمه دادا خو تا به ما ته ویلي چې اوس د دې 100 لوپو نوشابه راوړم که د دې 100 لوپو نسوار راوړم یا د دې نسوار راوړم د دې نوشابه نو خو تا خو ما ته ونه ښودو که نه اوف خدایا یو تندر را پرېوځې خدایا ښځه دې رانه واخیستله خو دا بدبخته به دې اخیستی و رانه دا منډې خو دغه یو شی دی هله وایي خو اول به دې ویلی وی که نه که په ته دې زار راوړه که په ته دې نسوار راوړه خو راوړه هر یو ده زار چېرته خرڅېږي د تا په سر کې ګوره دغه نسوار دغه باندې انرژي یا نوشابه ورته وایي هغه بوتله کې چې هغه خوږې اوبه دي داسې وایه اینه ښه په دې نوشابه په دې نسوار په دې نوشابه په دې نسوار ته ودرې نه پوه شوم دغسې درد وکړو دا نوشابه ده دا نوشابه خوږی که نه دا به نسوار کو خدایا خو زاره که خو څه ورځه لاړ شه وای بیا مې ته یاده ووته جم مې څه ووو په دې ایښودو خوله چې مې لګوله وه نوشابه په دې باندې نسوار نه نشته اوس نوشابه خو بیا وې که توره نوشابه ویسم بیا به مې وایي چې ولې دغه زیړه رانه وړه که هغه زیړه ویسم بیا به مې ډبوي بیا ولې دغه شنه رانه وړه او که شنه ویسم بیا خو مې بیخي درنیا کوي وای یاره دادانو دا به یې په ځای کشکې رانه خدای پاک ته اخیستی وی بیا ورشم چې پوښتنه ترې نه وکړم په نسوار راځي له نوشابې سره هم به د مېلمنو قدر وشي هم به د ما دا خمار ماڅي خدای دې غر که بدبخته خو لږه ستا راځه ته خو یا خر یا اس نه یې چې دایم په منډو یې دادا خو ما ویله چې بیا به راته تعجب ښکاري ځکه داسې تیز راغلم خو یوه خبره بله ده که نه بیا ودې نه ویلې تر اوسه دې رانه وړل خو دادا خو تا ما ته ونه ویلې چې توره راوړم که شنه راوړم که هغه سره راوړم کومه نوشابه راوړم یا خدای پاکه څه چل وکړم تا سره بیا به مې ډبې بیا چا خو جنکۍ سکي او که یم چا توره راوړم بیا به چا خلک به مړه سکي او که اشنه راوړم بیا به م په هغې کې یوه خبره کوي نو زه حیران یم چې اوس کومه راوړم یاره خو مقصد دا راکه دا نوشابه مه راوړه دغه وخله او نسوار راوړه نسوار هو ځه نسوار هغه تور نسوار بالکل تور نسوار هغه چې پلاستیک کې دي هغه چې چونډۍ ته جوړېږي هغه چې داسې ښودل کېږي هغه چې ټوف کېږي دغه شی کېږي د غاښونو نه چینجه دی د معدې تکلیف نه هغه خوله دې بوی کوي مسواک واوه که نه ښه لاړم نسوار چی گپ است؟ کشتی ما را خو تیلیم وی بیلا تیلی کنزلیم که مرزه دی خو ها چی رقم است ما ته وګوره د ورځې 15 غوري وريجې خورم پلان ورته داسې وامه داسې جګوم داسې په دې ځمکه باندې داسې راولم تیلیم هله رشته ما نه پلار چی غوښتي هغه مانه یې کړ وا تو چی بالا هستی تو چی هستی تو دادا د دې سړي زور به وراره وباسي چې شو نه پکې راتل که مما پکې راتل مسواک یاره راجو هغه ډېر تکړی که نه هم په والو کې هم په منډو کې ورځه اوه درځم انشاءالله غرمې پورې درځم بس در روان یم صحیح ده بیخی صحیح ماما کشت مرا به خدا کشته چرا چی گپ است کی
هم یا دیوانه بود نمیفهم چی بود که هم تکر زد هم مرغاتان هم زد تکه چی نام داشت؟ کی بود؟ نفر کی بود؟ نمیفهم پدر از او چندان آدمی نیست که بچه از او باشه ما دیوانه دم خوش در همسایه ما که از دم قشلاق ما هم دست من آورد خو همیالی؟ نمیالی من زد که شانم زد هم انداخت مثل خلطه بکس ولی لات کرد بخورم او بچه او دیوانه واری است. تو صبر کن ما پیش پدرش ببریم تو رو تو بیکی بریم. لوی دی رات پاتح خیرا وعلیکم السلام السلام خیر جوړ بخیر تاسو بخیر په خیر راغلی زه خو زه تاسو ته په تمه وم هو زه تاسو ته په تمه وم چې تاسو به دلته راځئ تاسو به د ما زوی راجو سره رشته به کوئ تا خور لور ما خوښه ده ته خو خبره ته غوږ ونیسه زه څه شی درته وایم وایه خبره دا ده چې ستا زوی نه دی ما زوی خو په لکونو کې یو ده د ما زوی خو نازولی ده د ما زوی خو خدای یو تحفه ماته راکړې ده چې امام سات تیر او دغه ټولې دنیا سات ورسره تیر ده ډېر ښه انسان ده بخیل خو بیخي ده نه یقین په خدای وکوه چې بیل ورته ورکړمه 2 جریبه ځمکه په خپله ځان تاړې کار خو بیخي صاحبه جوړه نه لري د کار په حساب اوس زمونږ خبره اورې که نه ولې نه اورم وایه واوروره ستا زوی نه دی ما زوی چې ده زه پوهېږم ما زوی ده خو همغه لپاره رشته قبوله ده ولې چې دا د زړه کې ونه ګرځي دا لاس ولې دا کلک نیولی ته خو همدغه خبره خو درته کوم ته خبرې ته غوږ ونیسه ښه وایه دغه لاره کې نه دی دا ستا زوی ښه او لاره کې خو هغه ډېر ارام هر سړي ته احترام کوي اخلاقو خو بیخي نمونه د اخلاقو ټوټه ده ټوټه سړی والی سړی چا ستا زوی د ما زوی هغه خو واقعا چې هغه خالق ده سړی خو ده هغه زه پوهیم چې سړی ده کاکا جان یه زد دست برای مایده که لاسونه دا بد کړي دي چا ستاسو ویل چې دغه لاسونه کار نه کوي یقین وکوئ یو سړی په یو ساعت کې 2 جریبه ځمکه په بیل باندې واړئ ډانګس ګډه هم یاده ده لاسونه روغ جوړ دي دا چا بد کړي دي چې ویلی دي تو از بچیش گله میکنی پدرش از او بهتر است خبرې ته غوږ نیسې که نه خبرې ته خو مې غوږ ده ګوره اتا چې خور خبره نه کېږي ستا کوره کې قبوله ده بالکل واده تیاری بالکل زه ډوډۍ تیاروم ډوډۍ غمه مه کوئ 2 منه وریجې پخومه بالکل د واده جوړم رالیږم راځئ رایې ولې ما زوی ډېر ګلالی زوی ده خدای پاکه تا نه شکر چې داسې ښه خلک راځي د ما زوی ته رشته راوړي د ما راځي زوی به څومره خوشبخته سي تو درې اول خو ما ته نسوار راوړي چې دا کیف مات کړمه بیا ورته دا ځای رای ورکوم چې دا رشته مې قبوله کړله دادا یاره کنه دادا په دې ته په چلو هنر کې مې راوړل مسواک یې غوښتل ما ورته فوق العاده سپیشل داسې شی راوړو چې دادا بیا به یاد ساتي درغلم د خیره دادا السلام علیکم ډېر خوشحاله یم کسان راغلي وو خبرې مې ورسره وکوله خو اول راته نسوار واچو چې ډېر نه اول راته قیصه وکړه څوک راغلي چی ویلې وره چا په لاره کې لیدلی وي ښه وای لاسونه کار نه کوي چا شیطان دښمنانو شیطاني کړې وه ما ویل ما د زوی لاسونه هم کار کوي بیل وهی سي کار کوی سي نو زه نه راکوله ګډه هم کوی سي او جلۍ خو یې ما ته ونه ښودله خو دا ورور یې ډېر ښایسته و شرمېږم ښایسته و شرم راځي راته دادا شرمېږه هغه خلک باید وشرمېږي چې د تا له کردارونو نه خبر نه دي ما ورته داسې صفتونه یې تا وکړو صفتو خو یې مه کنه دلته وګوره مالې اخلاق لري انسانیت لري سړیتوب لري هغوی څه خبر چې ته دونه بېعقلې دادا خوره دا ول د ما نسوار ماته راکړه دادا بیا به خبر کوو تا که نه نسوار غوښتې که مسواک
وای دادا په دې لاره تلمه بس یو ځانه داسې بې عقل سړی را سره مخامخ شو ډګی راکړله بیره ته سیاست هم کوو خدای خبر څه یې ویلې بل رقم خبرې یې کولې ما هم راوینو سم یې ووایو توره کرتۍ وه ښایسته لکو امقه هو دلته راغلی و د تا رشتې قبوله کړه ویل چې تکړه جګ مې کو په دې ځمکه مې راویستې دغسې اواز یې وکړو نه لکه په چې ولګېدو که نه خولې باندې دې داسې اواز یې واچو لکه څه ده خپل کار دې خراب کړی د ما کارم ما خو دا غشکې ستا کار د جوړوم زه غواړم چې ته ځوان پاتې شي بېګا یې په راډو کې تا چې راډو نیولې وه وویلې چې نسوار ښه شی نه دی هم غاښونه خرابوي هم د معدې تکلیف پاروي نو که دا مسواک ډېر ښه شی دی هم ثواب او هم خورما یاره خو سړیتوب خو تا کې سته نه مور باندې دایم همدغه نصیحتونه راته کو چې نسوار داسې دي نسوار اسې دي وایه لکه نسوار چې هر رقم دي خو د ما اوس عمل ده ما ته نسوار راکړه چې سر مې وچوده نو خو ګوره دادا نو بیا به مې دادا په غاښونو چینجني نو زه به بیا چاته دادا وایم ما درته ګوره مسواک هم پیدا نه کړل داسې شی مې راوړو چې دا وخوري هم د معده پاکه شي هم د غاښونه صفا شي دیل ښه شی دی دا داسې کېږي داسې سم خوږ دی شل روپۍ مې په ورکړې 10 روپۍ دا واغسته 10 روپۍ دا او داسې لامن دی مې والې له خدای نه ډېر شکرګزار یم چې بوټ مې ورک سوی دا څپلۍ خدای راکړي نه دا لږ شکېږي بې دا ګورې دادا وای دادا که نه ګوره څه شی وای ما ته څه شی وای دا خو څوک نشته ټلیفون د ما زوی په پټه کې ګوره ډېر کارونه کوي ټلیفون یې راته راوړی ودرې زه به تا سره ګورم دا خو ټلیفون ده چې طلابه هم راته راوړې که خو دې پرېږدمه ته راته اوس بډم ګورې تاسو بیا د ګلان وکرل ځان ته د مصیبت جوړ که الله کله راجو ناکامې